یا د مسلم لیگ یا د جماعت اسلامی یا د جماعت علماء یا د پی ټی آی نه زمنګ پاک اخیل کې څوک د ایم ان ای سیټ ته ودرېدلې ده کچا ته معلومه خو وای څوک د ایم پی ای سیټ ته ودرېدلې ده څوک د تحصیل سیټ ته ودرېدلې ده نه دی ودرېدلې او که څوک ودرېږي نو داغه صدا ټول پارټو والا داغه کار کوي لکه څنګه چې موږ د ناظم صاحب څوک د پرای وګټله او د ټولو نه زیاتې 86 رای دا غیستی دي پاغې د پاسه دا نظر انداز کړی شو د دغه په وجه باندې موږ د ناظم صاحب سپورټ د ناظم صاحب د خلاف ورزۍ په وجه نه کوو موږ دا کاخیل خبره کوو دا کاخیل څه زیاتې کیږي دا کاخیل څه ظلم کیږي دې ته څوک څه قسمه درناوی نه ورکوي موږ د دې وجې نه د ناظم صاحب سپورټ کوو او انشاءالله چې الله به موږ له په دې کې بری راکوي اوس زه جناب عطاء الرحمن صاحب له دعوت ورکوم چې هغه راشي او تاسو په مخ کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي جناب عطاء الرحمن صاحب